السلام علیکم. یو قصه درته کوم او دا د یو هجړه. زما وطن د ښامارانو ډک دی. دا قصه ضرور واورئ چې پښتون څومره ځناور دی. دا زما سره چې د کوم هلک تصویر دی، دا یو هجړه دی، یعنې ټرانسجنډر دی. داسې وشوه چې زه د ملګري په سکار پسې چکدرې بوټ ته تللی وم. په واپسۍ کې 1 بجه وه. زه ډېر وږی شوی وم، نو پیر محمد میانو والا ته مې ګاډی ورستون کړو او ځان له مې څه مناسب میان وویل. جمع وو او بهر په کټ کې کېناستم. په دې دوران کې یو بل موټر زما د خوا ته ودرېدو او 2 هجلاګان او یو ډریور ترې راکوز شو. هجلاګانو په مخه دننه په هوټل کې هغه د خوراک جومفړۍ ته ننوتل او ډریور ما خواته په کټ کې کېناستو. ما خوله ور واچوله چې دا نیکان دننه ولې لاړل، خو دلته بهر به ناست وې، نو څه خبرې اترې مو ورسره کړې وې. هغه ویل چې نه، دوی بهر نه کښېني، بیا خلک راټولېږي او دوی تنګوي، او کله کله پکې څوک زورور دوی د ما نه اوچت هم کړي. ما ورته نو ما ورته وی چې یو خو ډېره یخني ده، دوی به دننه ډېره یخنۍ کې کېږي. یو خو یخني او دوی دننه په یخنۍ کې کښېني. نو بل زه غواړم چې د دوی سره د دوی په ژوند خبرې اترې وکړم. ډریور دننه ورغی او څه ګورم چې وران زرق برق د کالو پتلو ډک راووتل او زما سره په کټونو کې کېناستل. یو لږ د عمر نه ډېر و او دا بل ډېر کم عمره و. ما ورسره اول خپل ادبي تعارف وکړو او بیا مې د دې کشر نه تپوس وکړو چې ته پیدایشي هم داسې هجړه یې که نه وروستو بیا هجړه شوې. هغه وویل چې زه د دې لنډې تاڼې اوسېدونکی یم او زما خپل نوم شهزاد دی، خو اوس په دې خپل مد کې مې نوم سویټي دی. زما پلار ښه د کلي شتمن او په 2 کسو کې یاد سړی دی. زموږ خپل باغونه او جایداد هم ډېر دی. زه په ټولو خویندو وروڼو کې د ټولو نه کشر یم. زه د وړوکوالي نه ډېر ښایسته وم. چې لږ رالوی شوم او پلار په نږدې سکول کې داخل کړم، نو په سکول کې به خپلو ملګرو ډېر تنګولم. ما مې پلار ته وویل چې زه نور سکول ته نه ځم. ما خپل ملګري او په لاره کې د چمګاون هلکان ډېر تنګوي. پلار مې سکول ته راسره لاړو او استادانو ته یې شکایت وکړو چې داسې چل دی. هغې سره زما نه د کلاس ملګري قلار شو. زه قابل هم ډېر وم او هر کال به په سکول کې فسټ راتلم.
زما دغه سلسله تر 8 جماعته پورې جاري وه، خو زه به په خپله خوښه هم پلار مې هم بهر نه پرېښودم. په ما کې دا اثرات د ماشوموالي نه وو. ماشي به حجرې ته چای راوړه نو لوښي به رانه مات شو. زما به د خویندو او زنانو ناسته ولاړه ډېره خوښه وه. که بهر به دوکان ته مو پلار ولېږلم نو د دوکاندار ماما به تنګولم او قسم ډیمانډونه به یې رانه کول. د خلکو دې رویې زه تر ډېر حده کوره پورې محدود کړی وم. هم جومات کې میرانه پلار یو هلک د ټیوشن دپاره و، خو د هغه هم ماته نیت صورت ښه نه و او د ټیوشن په ځای به یې خرابې خبرې کولې. کله چې ما 10 جماعت پاس کړو نو د تاڼي په ډګري کالج کې داخل شوم. په لومړۍ ورځ بله هلکان زما نه راتاو شو چې ډېر ښایسته چرګ راغلی دی. سره یې جسماني فیلینګونه شروع کړل. زما په وجود کې د دغه چیل چال سره ډېر چینجز راڅرګند شول. زما تګ او لهجه د اصطلاحګانو شوه. خپل صیب لا رپوټ لاړو او زه یې راوغوښتلم. زما د ډېر منت باوجود چې زه د کالج نه خارج کړم او د کالج په ګېټ یې دننه په راتلو بندیز ولګاوه. زما وروڼو او خویندې ډېر خفه وو چې دا په ستا څه چل ژوند او تېرېدو. یو ماښام زه مور خپلې کمرې ته بوتلم. په ژړا شوه راته چیا دې وروڼو دې ستا د مرګ پلانینګ جوړ کړی دی. تا په دې خبره وژني چې خلک پیغور کوي. نو ما ستا جامې بیزار وغیره راټول کړي دي او ته هم اوس د کوره وتښته. یعنې دا وروڼه دې بېګاله ژوندی نه پرېږدي. زما د پښو لاندې ځمکه وتښتېده او مور ته مې په ژړا شوم چې زه ځم نو اخر چېرته به ځم. زه خو بهر اډو وتی نه یم، نه راته څه لار معلومه ده او نه راته د څه ښاري پته شته. تسلي راکړه چې بس کوچ ته وخېژه او ورته وایه پېښور ته مې ویوسه. په دې دوران کې زما کشره خور چې اوس په خان واده ده رادننه شوه او زموږ سره په ژړا کې کېناسته. هغې هم راته وویل چې روري دې بېګاله وژني، سلای کړې ده او بس تښته. زه په میر ماښام سره دوو جوړو د کور روډ ته راووتم. راکې یو دوه کسانو رانه تپوس وکړو چې شهزاده په دې ټایم چاله ځي. ما پرې څه پام غرض ونه لرلو او ما یې روډ ته راووتم. په زړه کې جاړم چې زه به
په دې توره شپه چېرته ځم ما ته خو هېڅ نه دي معلوم. په دې کې یو کوسټر راغی او زه د تاڼې د بایپاس سره وختم. هغه کوسټر کې ټول ناست خلک زما د ښایست په تماشه وو. زما د زړه نه هېڅوک نه وو خبر چې څه تېرېږي. په لاره راته داسې خبرې وکړې چې هغه زما دپاره نااشنا وي. 10:30 بجې د ملتان په وډه کې د کوسټره شوم او مور خو راته پېښور یاد و. نو د پېښور یو پلن کوچ ته وختم خو شپه وه. چا ډېر ونه لیدم چې شهزاده خپله خبره دې ځای ته ورسول. نو میانو والا ویټر زما میان راوړل او ویټر وویل چې نایک وایي چې دننه کښېنئ. جیبي والا بیا موږ عذابوي. ما ورته د هر څه ذمهواري واخیسته چې دا ټول جیبي والا ما پېژني. هېڅ پروا مه کوئ. میان خوړل مو شروع کړل خو زما هم چرته کېدل غونې به راباندې زیګ شو او د عصري ورځ به ته ودرېده. خیر په شریکه مونږ روټۍ وخوړه او قهوه اډر مو ورکړو او ما ته جړغوني شان کتل چې ته خپله خبره جاري ساته. دا به زه چېرته لیکم او کېدای شي ستا د کلي خلک ستا په دې بدنیتۍ خبر شي. شهزاد یو سوړ وکړو او ما ته یې بیا خبره شروع کړه. په یره وویل چېرته د دې نه زما کوروالا خبر نه شي. ما حوصله ورکړه او شهزاد خپله خبره بیا شروع کړه چې د پېښور په لویه اډه کې شوم. نو حیران وم چې زه اوس څه وکړم. لاړ شم. زما په لیدو یو څو اوباش هلکان زما خواله راغلل او راته ویل چې ځو ما انکار وکړو او دغه شان دا سلسله جاري وه او دې حد ته ورسېده چې زما